حضرت که مونږ وګورو په کالج یونیورسټۍ کې داسې په سکولونو کې د هر فن دپاره یو خپل استاد وي، یعنې د فزیکس دپاره خپل وي، د کیمسټري دپاره خپل وي، انګلیش میتس دپاره خپل وي. مدارسو کې که مونږ وګورو نو تقریبا چې هر استاد هر فن مولا وي. نو دغې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ بل که مونږ وګورو نن سبا مدرسې چې کوم دی هغه په زرګونو طلبا چې کوم دی فارغوي، خو په هغې کې محققین چې کوم دی هغوی نه فارغوي. دغې ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ؟ دا اولنی کوم سوال چې دی د دې خو دوه درې جوابات دي. ښه جي. یو دا دی چې زموږ په دې مدرسو کې د بعضې مولیانو د بعضې فن سره طبیعت لګي، د بعضې سره یې نه لګي. ها دا فطري یو شی جي. ځکه زما فطري څلورو څیزونو سره طبیعت لګي: جي. فقه، حدیث، کلام او تصوف. ښه جي. دا زما فطري یادېږي مو یاد مې وي او چې مطالعه کوم نړۍ مې خوشحالي. ښه جي. بعضې خلک چې هغوی نحوه ګوري نړۍ خوشحالي، یادېږي قواعد. ښه جي. بعضې خلک داسې چې منطق ګوري ښه جي. او منطق سره یې زړه خوشحالي. ښه جي. نو یو خو دا دی چې د طبیعي شی دی، صحیح. یعنې د خپلو ذهن او سوچ مناسب یو فن سړی مختار کړي. بیا چې هغه مختاره شي سړی په هغې مشهور شي. جي. هلکه مې دا منطقي مولا دی، پخوا به مونږ داسې ویل. جي. هلکه دا فقهي مولا دی، جي. هلکه دا صرفي مولا دی، جي. هلکه دا صرف میر مولي صاحب دی. دا به مونږ پخوا دا خبرې کولې. جي. خو نن سبا د علماو کوشش دا وي، جي. ګوره دا خو علوم دي، جي. دا څه تخصصات خو نه دي، سپیشلایزیشن خو نه دي جي. چې ته د غوږ ډاکټر شې نو ګورې د غوږ علاج به کوي. غوږ یې له به راځي او پوز یې له به نه راځي. ښه جي. او چې له پوز ډاکټر شو نو ګورې خولې له به نه راځي، او چې له خولې ډاکټر شو نو هډوکو له به نه راځي. نه، دا خو علوم دي. زمونږ علما چې کله یو فن کې پاتې شي جي. بیا د هغې استعداد خراب شي. لکه مونږ یو مولي شي وي، اوله صرف د نحوې کتابونه ورکو، ښه جي. نه به بیا په حدیث نه پیږي. چې مونږ له صرف د حدیثو کتابونه ورکو، بیا په فقه نه پیږي. جي. چې مونږ له صرف د منطق کتابونه ورکو، بیا په تفسیر نه پیږي. صحیح. عالم خو دې ته وایي چې دا به په دې ټولو علومو کې دسترس ساتي. هم به فقه سره دسترس ساتي، هم به حدیثو سره ساتي، هم به نحوې سره ساتي، هم به صرف سره ساتي، هم به منطق سره ساتي، هم به د علم الکلام سره ساتي. جي. دې کې چې یو شیم کمیږي دی بیا جامع عالم نه وي. صحیح. او د هر عالم دا کوشش وي چې زه جامع عالم شم. جي. نو مونږ ځکه داسې تخصیصات پرې فوندې ته مو فنون وي. فنونو کې نشو ویلی چې بس ته به صرف نحو ښې او ته به صرف منطق ښې. دغه سړي به نحو او منطق وښیي، خو ده کې به جامعیت را نه شي. صحیح. د دنیاوي کوم علوم چې دي که نه، جي. دې کې چې تخصصات راشي نو جامعیت راځي. لکه چې کوم ډاکټر PhD ډاکټر وي، صحیح، نو چې څونه په دې کې کار کوي نو دا د ده لپاره د فخر خبره ده. جي. څونه چې دې ممارست کوي، یعنی د ده تجربه زیاتېږي، د فخر خبره ده. دیني علوم نه دي، جي. دې کې چې ته صرف یو پسې نخولې په نور نه پوهېږي، نو دا د فخر خبره نه، د عیب ګڼلی کېږي. صحیح، صحیح. د عیب ګڼلی کېږي. یو سړی وایي چې لکه دا خو په فقه پوهېږي او په حدیث نه پوهېږي، صحیح. هلکه په دې دواړو پوهېږي خو ګورې په نحو نه پوهېږي، جي. هلکه په دې پوهېږي خو په دې نه پوهېږي، دا عیب ګڼلی کېږي. صحیح، صحیح. حضرت که مونږ وګورو اکثر مذهبي طبقه هغوی په سیاسي اجتماعاتو باندې، داسې اصلاحي اجتماعاتو باندې، داسې نور چې کوم اجتماعات راغونډوي په هغوی په لکونو روپۍ خرچه کېږي. داسې په کار نه وه چېرته مفتي سیمینار شو یا چې کوم دی داسې فني سیمینار شو چې په هغې کې یو سیمینار را جوړ شي، په هغې کې مختلف قسم علما شرکت وکړي، په دغه حواله باندې چې کوم دی لیکچر ورکړي. دغې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ کېږي چې داسې سیمینارونه کېږي. جي. زمونږ کراچۍ کې بعضې مدارس دي، دغه شان زمونږ دلته KPK کې بعضې مدارس دي ښه جي. چې په مختلفو فقهي موضوعاتو باندې د هغوی سیمینار هم وي، د هغوی اوږدو اوږدو کنوینشن هم وي، د هغوی اوږدو اوږدو مقالات هم ویل کېږي. ښه جي. هندوستان کې کېږي. ښه جي. زمونږ یو کتاب دی جدید فقهي مسائل، جي. د تقي صاحب او دغه شانتې د مجاهد اسلام صاحب انشاءالله دا هم د دغه فقهي سیمینار او مقالات دي. ښه. دا مقالات یې راغونډ کړي شي. نو داسې صحیح. کراچۍ کې کومو مدارسو سره چې سهولت وي صحیح. د تحقیق او د ملګرو د راغونډولو، نو دا سیمینار هم کېږي، بیا د هغوی هغه مقالې راجمع کېږي، د کتابونو په شکل کې هغه شایع کېږي. صحیح، صحیح. حضرت د علماء دیوبند اکثر داسې علماء دیوبند دي چې هغوی په خپلو کې اختلاف ساتي، نو دا اختلاف ساتلو وجه څه ده او د دې اختلاف د ختمېدو حل لاره وسئ؟ اختلاف خو په دوه قسمه، یو داسې عارضي غوندې اختلاف
چې صدیق جان ته ماته وایي چې مفتي صاحب ته په دې کورس کې کېنو، زه یم نه، زه په دې نه کېنم، په دې کېنم. ښه جي مشومنټ اختلاف و. جي دغه ځای کې ته کېناست او دې ځای کې زه کېناستم، ختم شو. جي اوس بیا د دې اختلاف نه یو لوی جنجال جوړول دا طریقه کارخانه ده. صحیح زموږ علماء دیوبند کې الحمدلله هیڅ اختلاف نشته. صحیح علماء دیوبند یو موټی دي. علماء دیوبند د حق یو ډله ده. جي هیڅ اختلاف، هیڅ کجروي، هیڅ حسد او بغض جي د علماء دیوبند کې الحمدلله نشته. دا د خلکو پراپګانډي دي. جي مونږ ټول باطل ته ان شاء الله یو موټی وکړو. ماشاءالله